د تیبریوس د حکومت په 15 کال کې پونتوس پیلاطوس د یهودیا گورنر او هیرودیس د گلیل حکمران، حنا او کایفا مشران امامان، او د خدای کلام په یحیی نازل شو چې د الیشبا زوی و. هغه په اردن کې غیر چاپیره وګرځېدو او دای ویل چې د توبې بپتسمه والی نو ګناهونه به مو معاف شي. د ګناهونو نه راګرځئ او بپتسمه واخلئ او خدای پاک به ستاسو ګناهونه معاف کړي. او لکه څنګه چې د یشیا نبی په صحیفه کې لیکلی شوي دي، په بیابان کې د نارې وهونکي آواز دی، د مالک دپاره لاره جوړه کوي، د هغه د تلو دپاره لارې نیغې کوي. هره یوه دره به ډکه شي او هره یوه غونډۍ او غر به اوار شي، کږې لارې به نیغې شي او ناهمواره لارې به اوارې شي، او ټول مخلوق به د خدای پاک خلاصون ویني. نو موږ څه وکړو؟ او ووایه موږ څه وکړو؟ ای د مارانو بچو، نو مونږه څه وکړو؟ زموږ مدد وکړه، په کومه لار لاړ شو؟ چې چا سره دوه کمیسونه وي نو هغه دی یو هغه کس له ورکي چا سره چې نه وي، او چا سره چې خوراکي همدغسې دې وکړي. استاده مونږه مسؤلچان یو، مونږ څه وکړو؟ څه چې مقرر شوي دي په هغې ګزاره کوئ. مونږ ته څه حکم دی؟ مونږ څه وکړو؟ د چا نه په زور باندې پیسې مه اخلئ او د دروغو الزام په چا مه لګوئ. په خپله تنخواه صبر کوئ. مونږ ته ووایه ته مسیح او که بل څوک یې؟ زه درله په اوبو بپتسمه در کوم، خو راتلونکی کس زما نه ډېر زورور دی او زه د هغه د بیزار د پرانستو جوګم نیم. هغه به درله په روح القدس او په اور بپتسمه درکوي. خاښۍ د هغه په لاس کې ده، هغه به خپل درمن په ښه شان پاکوي او غنم به په خنبه کې جمع کوي. او روح القدس د کونترې په شکل په عیسی راکوز شو. او د اسمان نه آواز رالو، ته زما محبوب زوی یې، ستا نه زه راضي یم.